د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د شاوخوا 6 میلیونه افغانیو په لګښت 6 اراده نقلیه وسایط پیرلي چې 3 لوی او 3 واړه موټر پکې شامل دي. د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د کرنیزو تخنیکي چارو رئیس انجینر حکمت الله معروف وایي یو شمېر هغه وسایل هم ترمیم شوي چې له کلونو راهیسې له کاره لوېدلي وو او په بیا پالېدو سره به کرنیز او تخنیکي خدمات نور هم پیاوړي شي. نوې ماشینري خریداري شوې ده چې دا به د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د کارونو په اسانتیا کې رغنده رول ولوبوي او همدارنګه څه باندې 10 عدده ټانکر چې مخکې د فعالیت څخه ولیدلي وو اوس د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د ریاست مقام په خاص هدایت او مالي لګښت سره هغه بیرته رغول شوي دي چې په کرنیزه برخه کې به رغنده رول ولوبوي او د حاصلاتو پر ډیروالي به مثبت تاثیر ولري. د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت یو تن خدماتي کارکوونکی زاهد ګل وایي د وسایلو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې په خبره یې د وسایلو له ترمیم وروسته به اوس د ورځو چارې په څو ساعتونو کې ترسره کوي. مخکې چې کوم کارونه کېدله په دې لو باندې کوم لاس باندې کار کېدله اوس ماشاءالله چې رښتیا خبره ته کوم یو پټی چې دی په یوه ورځ کې خلاصېدله اوس چې دی په ساعتونو باندې خلاصېږي نو موږ چې دی دغه سهولت سره ډېر زیات خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې په دغه نقلیه وسایطو کې یو اراده بارونکي خاور، یو اراده د تیلو د انتقال ټانکر، یو اراده زرنج او 3 اراده ټوډي موټرې شامل دي.